بسم الله الرحمن الرحیم. د AAcademy کتونکو نن مون خبره کوو په مالیکول باندې. د دې لیکچر نه بعد تاسو په مالیکول او په اټم کې فرق کولی شئ. نو راځو د مالیکول ډیفینیشن طرف ته. We can define molecule as an atom or group of atoms which can exist freely or independently. Freely or independently. Freely. په دې په ځای لیکل شو which can exist freely په ځای لیکل شو چې having a satisfied valency. Having a satisfied valency. Molecule څه ته وایي؟ an atom. molecule single atom هم کېدای شي or group of atoms یا د اټمونو یو ګروپ ټولګی هم کېدای شي چې په هغوی کې څه کمال دي په دغه اټم کې یا ګروپ اف اټم کې which can exist freely چې دا پری پاتې کېږي. د پری نه مراد دا دی چې having a satisfied valency د دې valency satisfied وي. مونږ د پری پاتې کېدو نه which can exist freely د دې نه مراد دا دی مونږ د ملکونو خبره کړې وه چې فرض کړئ یو ملک دی د هغې درې ضرورتونه دي. نو دا درې ضرورتونه فرض کړئ په دې کې سیلف سفیشنټ نه دی، خودکفي نه دی، دا د خپل کور نه شي برابرولی. نو دی به د دغې ضرورتونو پوره کولو لپاره د نورو ملکونو سره تعلقات کوي، لیندین به کوي. نو دا په هغه طریقه خپل ضرورتونه پوره کوي. دغه رنګې د یو اټم څو ضرورتونه دي؟ د هایدروجن او د هیلیم نه علاوه دا د فرست پیریډ الیمنټ دی او په وړومبي پیریډ کې یو شیل دی. د دې نه علاوه چې څومره الیمنټ دي د هغې سره شیل د یو نه سیوا دی او په اولني شیل کې دوه الکترون راځي، یعنې د هغې دوه ضرورتونه دي او هغه دوه ضرورتونه د هیلیم پوره دي او هایدروجن کوشش کوي چې پوره کړي. د دې نه علاوه چې څومره اټمونه دي یا څومره د الیمنټس اټمونه دي نو هغوی کوشش کوي چې د دوی اته ضرورتونه یعنې په اخري شیل کې د سټیبیلیټي لپاره دوی ځان له اته الکترون برابروي. یعنې د هر یو اټم دا کوشش کوي چې په خپل اخري شیل کې اته الکترون برابر کړي په اخري شیل کې. نو دغه اته الکترون برابرولو لپاره دا یا الکترون د چا نه اخلي یا خپل الکترون چا له ورکړي چې شیل مکمل ختم شي او یا داسې وکړي چې د بل چا سره دا شیر کړي خو دې خپل ضرورت پوره کړي په هغه طریقه باندې. نو موږ وایو چې ان اټم دا مالیکول کېدای شي. ان اټم څنګه مالیکول کېدای شي؟ ان اټم یعنې سنګل اټم. د دې اگزامپل دی نوبل ګیسز. نوبل ګیسز چې دي دا د اتم ګروپ الیمنټ دي. د کوم ګروپ؟ اتم چې هغه د زیرو ګیسز وي، ولنسي زیرو دی، انټ ګیسز دی ریاکشن نه کوي. لکه مثال په طور باندې هیلیم، نیان، ارګان، زینان او پروټان وغیره. په دې الیمنټ کې دا کمال تاسو وګورئ نو دا نیان چې دی د په اخري شیل کې اته الکترون برابر دي، یعنې د ویلنسي سټیسفاید دا مالیکول دی، دا سنګل اټم دی، یو دی ان ای خو دا مالیکول دی. ولې د ویلنسي سټیسفاید د په اخري شیل کې اته الکترون برابر دي. اوس که ارګان ته وګورو د دم په اخري شیل کې اته الکترون برابر دي. که زینان ته وګورو د دم په اخري شیل کې اته الکترون برابر دي. نو چې اته الکترون برابر دي ویلنسي سټیسفاید دا په مالیکول په زمره کې راځي. دا مالیکول having satisfied valency مطلب اته الکترون برابر دي. اوس که هیلیم ته وګورو نو د سره یو شیل دی، په دغه یو شیل کې دوه الکترون یې راځي او هغه په دې کې شته، هیلیم پوره دي. نو دا سنګل اټمونه دي خو دا مالیکول دي. ان اټم مالیکول کې دي چې د ایگزامپل څوک شو؟ نوبل ګیسز شو. اوس ګروپ اف اټم د اټمونو یو ټولګی هغه څنګه مالیکول کېدای شي؟ هغه مالیکول کېدای شي خو چې هغوی هم فری پاتې کېږي. فری ایگزسټنس مطلب ځان له پاتې کېدل چې د بل چا سره بانډ نه جوړوي او په خپل کور د دوی اته الکترون برابر شي. لکه تاسو ګورئ ګروپ اف اټمز د په ایگزامپل کې راغلی O2 اکسیجن مالیکول یا H2 هایدروجن مالیکول، Cl2 کلورین ګیس یا کلورین هایدروجن ګیس، اکسیجن هایدروجن کلورین ګیس. تاسو که د اکسیجن ته وګورئ نو دا د دوه اکسیجن اټمونو نه جوړ دی، د O پلس O نه جوړ دی. د یو اکسیجن سره په اخري شیل کې شپږ الکترون، په اخري کې ټوټل سره اته دي، په اخري شیل کې سره څو دي؟ په اخري کې سره شپږ دي او د بل سره په اخري شیل کې شپږ الکترون دي، ټوټل سره اته دي. دا دوه الکترون چې دا په دننه شیل کې دی. نو دې داسې وکړي چې دا دوه الکترون د سره شیر کې یو سره نو چې دا الکترون کله دوی شیر کړه د دې اکسیجن سره شپږ الکترون خپل و، دا دوی سره پردي را خپل کړه. کله چې دا الکترون شیر کی نو دا پردي سره بیا خپل غني دي. دا الکترون اوس د سره هم دي، د دم دي نو د سره شپږ الکترون خپل و، یو دوه درې څلور پنځه شپږ او دوی سره دا را خپل شپږ او اته. د سره یو دوه درې څلور پنځه شپږ خپل دي، یو دوه دوی سره پردي را خپل کړه اته د سره شو. د دم ویلنسي سټیسفاید یعنی 8 الکترون پکې برابر شو. دم سټیسفاید دا اوس ځان د څه غني د نوبل ګیس چې څنګه دی دا وي په شان ځان غني.
هایدروجن ته وګورئ هایدروجن دا د اولني ګروپ الیمنټ دی دا په خپل اخیری شل کې 2 الکترون برابرې دی یو هایدروجن سره یو الکترون دی د بل هایدروجن سره دا سره یو الکترون دا دواړه شیر چې دا شیر کې د دې الکترون خپل د پردې سره خپل ګدام خپل ګڼي دا سره دوه شو دا سره یو خپل دا سره خپل کو دا سره دوه شو دا مالیکول دی ګروپ اف اټم دی دوه دي Cl2 ته وګورئ Cl2 سره په اخیری شل کې کلورین دی دا سره په اخیری شل کې وای الکترون دی شپږ او د بل کلورین سره یو د سره وای الکترون دی د یو الکترون نور کې واغې د نور کې مجبورن د ډول شیر کې الکترون شیر کې چې الکترون شیر شو د سره وای الکترون خپل یو سره پردې خپل کو د سره ماته شو د سره وخپل یو سره د پردې خپل د سره ماته شو د دوی ویلنسي سټیسفاید شو اوس تاسو ګورئ H2 ته وګورئ واټر ته دا د H2O H2O سټرکچر مونږ څنګه جوړوي شو H مونږ د سیم OH دا مونږ تاسو کولی شو په دې کې تاسو ګورئ د دې اکسیجن سره ټوټل سو الکترون د سره شپږ الکترون مونږ چې په اخري شیل کې وي دوا زه یو د شپږ او د دې هایدروجن سره یو الکترون دی الریډي دا خبره نون ده د مخکې نه معلومه ده نو دا هایدروجن خو مونږ ویل ته ګور یو الکترون دی دا چا سره شیر وي دوه برابر شي دا یو د سره شیر کی د سره خو دوه برابر شو سټیبل د ویلنسي سټیسفاید د سره یو خپل دی د سره شیر کو دام سټیبل اکسیجن سره ټوټل شپږ الکترون یو د سره شیر کو یو د سره شپږ خپل و اته نو دا سټیبل دی واټر مالیکول څنګه دی H2O مالیکول نو دا واټر مالیکول مالیکول ولې دی چې سټیبل شو د ویلنسي سټیسفاید دا کوم H2SO4 ته وګورو نو په H2SO4 کې هایدروجن سټیبل سلفر هم سټیبل او اکسیجن هم سټیبل د دې ویلنسي سټیسفاید شو نو دا په مالیکول کې راځي اوس موږ دا ویلیو چې O او O2 په دې کې دا O چې دا اټم دی اټم دی یعنی د اکسیجن اټامیک فارم دی دا اټامیک فارم شو او دا چې دا مالیکولر فارم شو دا مالیکولر فارم شو ولی دته وګورئ د سره په اخیری شل کې شپږ الکترون دي ویلنسي سټیسفاید نه ده او دته وګورئ د ویلنسي سټیسفاید په O2 کې اته د سره نو په دې وجه باندې دا اټامیک فارم دی دا مالیکولر دا مالیکول د اکسیجن او دا اکسیجن اټم دی ان شاء الله تعالی تاسو په دې باندې پوه شئ او بل تاسو په ټیبل ته وګورئ کنه نو په دې ټیبل کې دا څه چلی ګورئ پرته دا ټیبل شو پیریاډیک ټیبل یادو ښا تاسو به چې کوم ټیبل یادي دا ټیبل دی بس پیریاډیک ټیبل دلته دی یا به نن څنګه ترانزیشن وغیرہ دی دا څه درګي شپږ دې یو نو دا سی دا ګروپ 1 دی دا 2 دی دا 3 4 5 6 7 8 دا د اتم ګروپ الیمنٹ دا نو بلګیس د دوی سره په اخیری شیل کې اته الکترون برابر دي نو دا باقی ټیبل د ټول الیمنټ ځان د دوی په شان کې بل ته هیلیم دی دا پیریډ نمبر 1 دی پیریډ 1 کې یو الیمنٹ چې په کوم پیریډ کې هغه عمر د سره نمبر اف شي دوی سره یو شیل د سره دی یو شیل د سره دی دا په کې دوه برابر کړی دی یو هایدروجن سره یو دی دا ځان د په شان ډول غواړي دا نور باقی ټول الیمنټ ځان د دوی په شان ډول غواړي دا غیر پر څو الکترون شیر کوي څو الکترون اخلي او څو کې بل لور کوي او په دې طریقه باندې دوی خپل ځان سټیبل کوي او مالیکولر شکل د ځان بوتلو غواړي یا ځان سټیبیلیټي طرف ته بوزي نو ان شاء الله بل لیکچر کې موږ د مالیکول په ټایپ باندې اند بیسز اف نمبر اف اټم او on the basis of types of atom the different element homoatomic heteroatomic وغیرہ وکړو تر هغه پورې والسلام